دا وجود زموږ نه غواړي ښه خوراک ښه څښاک د دې دپاره چې دا وجود صحتمند وي او خپل فنکشن په صحیح طریقې سره کوي. نو زموږ وجود ته د ښه خوراک ضرورت دی. ښه خوراک ته موږ وایو بیلنس ډایټ. بیلنس ډایټ هغه خوراک دی چې زموږ وجود ته د کومو شیزونو ضرورت دی هغه ټول موږ ته په خوراک کې میلاو شي په برابر مقدار کې. نو دغه خوراک ته ویلی کېږي بیلنس ډایټ. اوس زموږ وجود ته د کومو شیزونو ضرورت دی؟ نو زموږ وجود ته د کاربوهایډریټ ضرورت شته په خوراک کې، زموږ وجود ته د پروټین ضرورت شته دی، زموږ وجود ته د فیټس ضرورت شته دی، زموږ وجود ته د ویټامنز او د منرل ضرورت شته دی. د دې نه علاوه زموږ وجود ته د اوبو ضرورت هم شته دی. کله چې موږ خوراک کوو او زموږ په خوراک کې دا ټول څیزونه موجود وي دغه خوراک ته بیا موږ بیلنس ډایټ ویلی شو. متوازن غذا یعنی مطلب هغه خوراک چې زموږ وجود ته پکار و موږ واخیستو، موږ بیلنس ډایټ وکړو. نو په دې خوراک کې په دې بیلنس ډایټ کې چې کوم څیزونه موږ ته پکار دي تاسو ته ما وویل په هغه کې اول زموږ څخه کاربوهایډریټ دی. د کاربوهایډریټ کار زموږ په وجود کې موږ ته انرژي راکول دي، موږ ته توانایي راکول دي، موږ ته طاقت راکول دي. زه به کارونه کوم، زه به بازار ته ځم، زه به سودا راوړم، زه به د کور کارونه کوم. نو د دې کارونو کولو دپاره زما په وجود کې طاقت پکار دی، ما ته انرژي پکار ده. د دې انرژي دپاره زما وجود ته د کاربوهایډریټ ضرورت دی. په دویم نمبر باندې دی پروټین. د دې پروټین کار زموږ په وجود کې مسل بلډینګ، زموږ وجود غټیږي، زموږ مسلز غټیږي. دا د څه د وجې؟ دا د دې پروټینز د وجې. که چېرته زموږ په خوراک کې پروټین نه وي که نه نو زموږ وجود به کمزوری، موږ به نه غټیږو، زموږ مسلز به نه غټیږي. پکار دا دی چې زموږ په خوراک کې پروټینز خامخا موجود وي. زموږ د وجود دپاره فیټس پکار دي. زموږ خلک اکثر دا فیټس چې دي که نه فیټس دا اګنور کوي، نظر انداز کوي. خو د دې فیټس هم زموږ وجود ته څه نه څه ضرورت شته دی. په یو لیمټ کې دا هم موږ ته پکار دي. دا زموږ انرژي سټور کوي. د دې زیاتی نه دی پکار، ځکه چې که دا چېرته سیوا شي نو دا په وجود کې چربي جوړوي، بیا اوبیسټي انسان غټیږي، اوور ویټ کېږي. نو د دې زیاتی نه دی پکار، خو بیا هم د انرژي لپاره د دې فیټ ضرورت موږ ته شته دی. د دې نه علاوه موږ ته ویټامنز پلس منرلز دا پکار دي. اوس ویټامنز څه شی دي او منرلز څه شی دي؟ نو په ویټامنز باندې ما په ډیټیل کې تاسو ته خبره کړې وه. په ویټامن A مې خبره کړې وه، په ویټامن B مې کړې وه، C D ویټامن E ویټامن K په دې ټولو باندې ما خبرې کړې دي. صحیح ده؟ نو د دې هم زموږ وجود ته ضرورت دی. دا هم زموږ سیستم چې دی دا رن کوي. زموږ د وجود سیستم ټول دا د ویټامنز روان کړی دی. نو موږ ته په خوراک کې د ویټامن هم ډېر زیات ضرورت دی. د دې نه علاوه موږ ته په بیلنس ډایټ کې چې کوم څیز پکار دی هغه دی واټر، اوبه. دا واټر چې دي که نه اوبه دا ځینې خلک ډېر کم کوسکي، خو زموږ وجود ته زموږ د سیستم د چلولو دپاره د اوبو ضرورت شته. خاص کر په ژمي کې موږ اوبه کمې څښو. خو د دې مطلب دا نه دی چې ګنې په ژمي کې موږ تنده نه محسوسېږي نو بس موږ ته د اوبو ضرورت نشته. دا سیستم چلول غواړي. دې سیستم چلولو دپاره وجود ته دننه د اوبو ضرورت شته. په خوراک کې چې کله دا ټول موجود دي دې خوراک ته بیا موږ ویلی شو بیلنس ډایټ. یعنې مطلب دا هغه خوراک شو چې د کومو چیزونو زموږ وجود ته ضرورت و هغه ټول پکې موږ ته میلاو شو. نو لہذا دا خوراک اوس زموږ لپاره بیلنس ډایټ دی. نو تاسو کوشش دا کوئ چې د بیلنس ډایټ کوشش وکړئ. داسې خوراک کوئ چې هغه ستاسو وجود ته د هغه خوراک ضرورت وي. نو دا به بیا بیلنس ډایټ وي. ستاسو وجود به صحتمند وي، تاسو به روغ یې، تاسو ته به بیماریانې په اسانه سره نه لګي، تاسو به بالکل صحتمند وي. د دې سره کوشش دا وکړئ کوم چې فاسټ فوډز دي د دې نه ځان وساتئ. برګر شو داسې نو غوړ خوراکونه دي او فاسټ فوډز دي د دې نه ځان وساتئ. دا د صحت دپاره ډېر نقصان دي. د دې نه علاوه انرژي ډرنکس او کولډ ډرنکس او سپورټس ډرنکس چې دي نو دا د صحت دپاره ټیک نه دي، دا نقصاني. په ینګ ایج کې چې کوم د زړه بیمارۍ نه هارټ اټیک مسلې رالې دا د څه د وجې نه؟ دا د کولډ ډرنکسو د وجې نه. نو په خپل خوراک کې که تاسو سره خپل صحت فکر چې زما صحت دې روغ وي، زه دې صحتمند یم، زه دې برابر یم، نو تاسو د بیلنس ډایټ کوشش وکړئ او غیر ضروري کوک، پیپسي، سټینګ دا څیزونه تاسو اوایډ کړئ. د دې کوشش مه کوئ، تاسو به صحتمند یو.